نازیه اقبال وایي د واده 15 کاله وروسته هم د خپل میړه څخه د کوروالي په مهال دا پوښتنه کوم. نازیه اقبال وایي ډېرې ښځې د واده له څو کلونو تېرېدو وروسته هم د خپل میړه سره د کوروالي په مهال د یوې پوښتنې ځواب نه مومي. دا پوښتنه ډېری وخت د زړه له ژورې راځي، خو ډېری ښځې یې د شرم له امله نه وایي. هغه پوښتنه دا وي: آیا ته رښتیا زما لپاره خوند اخلي، کو یوازې د خپل نفس د آرامولو لپاره دا کار کوي؟ دا پوښتنه ښایي چې ښځه لا هم غواړي د مینې، احساس او احترام ډاډ ترلاسه کړي. کله چې میرمن احساس کړي چې میړه یې یوازې د فزیکي اړتیا لپاره نږدې کېږي، نو په زړه کې یې یخوالی راځي. هغې ته داسې ښکاري لکه د مینې نه بلکې د عادت لپاره کار روان وي. خو که میړه د خبرو، لمس او نرمو احساساتو له لارې خپله مینه څرګنده کړي، ښځه بیا د کوروالي پر مهال بشپړ آرام احساسوي. دا هغه وخت دی چې مینه او خوند دواړه یو ځای کېږي. ډېری ښځې د کلونو وروسته هم غواړي د خپل میړه له خولې واوري چې لا هم ورته جذابه ده. دا یوه ساده جمله ده، خو د یوې ښځې د زړه دنیا بدلولی شي. د واده دوامداره تودوالی راز دا دی چې دواړه لوري د یو بل احساسات درک کړي. فزیکي نږدېوالی یوازې هغه وخت ارزښت لري چې له احساساتي نږدېوالي سره مل وي. ښځه چې هر څومره کلونه واده کړی وي، خو د مینې ډاډ ته تل اړتیا لري. دا د هغې فطري غوښتنه ده، نه یو کمزوری احساس. نو که یوه ښځه د واده له 15 کلونو وروسته هم دا پوښتنه کوي، باید پرې خفه نه شي. دا پوښتنه د مینې لوړه نښه ده، نه د شک. هغې ته یوازې دا احساس ورکړه چې ته لا هم د هغې د ژوند خوند یې.